یو مشهور واقعه ده، هغه تاسو خلقم کله کله وایي چې د مولیانو منصور په دار خېجوله اوس نور په 16-15 یای کنه یا په پوی یای کنه یای، خو مولا ملزم کولو د پاره یو حربم ساتل ده چې مړه دا مولیان هغه خلق دی چې منصور په دار خېجوله. د منصور واقعه دا یو ډیر لوی جلیل القدر بزرگ او د استغراق فی الله راغله، د ټوله زندگی صرف او صرف محبت د پروردگار عالم ګرځیدل. نو استغراق فی الله مقام ته چې سړی ورسی هغه ته بیا بل څه نه ښکاري، هر طرف ته چې ګوري سوا د الله نه داغه په نظر کې بل شی نه راځي. نو منصور د استغراق مقام ته چې ورسېده نو ځان ته چې کتم خدای دی، که مخامخ ګوریم خدای دی، که پاس ګوریم خدای دی، کلام دی گور چرتا چی گوری وی جدر دے کتا ہوں ادھر تو ہی تو. نو زان تے چی کتلی دی نو زانم خدای، نو دخلینا ان الحق تکے ہوا ان الحق مانا دادا چی ز حق علماء رونی و چې تو خدای خو نه د هغه پردو ته رسېدلی چې د هغې خبره نه اورېده او نه د هغې جواب کو. ډېر ورپسې خو د په خوله بل आवाज نه راتلو سوا د ان الحق. نو یو سړی چې ځان ته خدای ووایي نو په دارالاسلام کې داغه حکم دا دی چې داغه د سر قلم کړي، اندرون چې هر څه یې هغه به وي، لیکن په اعتبار د قانون سره د حکم دا دی چې د سر د قلم کړي. آخو ملکو اسلامی مملکتو پاکستان غوندې ملک نو چې ان الحق سچې ځان ته وایي چې زه اوس اسمان نه راکوشم خدای هم تا د پاره په قانون کې څه سزا نشته. خیر دا پته به هر چاته د قیامت په ورځ لګي. مونږ ته به په خپل ځای کې پته لګي چې زمونږ څومره وس دی او مونږ هغه نه یې کړي، او حکمران طبقې ته به په خپل ځای کې پته لګي چې د دوی څومره وس دی او دوی نه یې کړي. هسې که تاسو نن کتلي نو دا 8ویں ترمیمی بل چې منظور شو نو ټول ملک په ډېر خوشحال دی، او دی وی چې تاسو وګورئ دا 8ویں ترمیمی بل چې منظور شو دا د اسلام دراوستو د پاره رومبه قدم چا کتلی دی نن؟ زه خو ځکه وایم که نه چې توره ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ.
دوی نن دا ویلی دي چې دا 8وی ترمیم بل منظور ده دا په ملک د اسلام راوستو د پاره ډومبه قدم نو 9 کاله به قدمه تیر کړ اوس به ان شاء الله 9 کاله ډومبه قدمي 9 کاله به بیا دویم قدمي ورپسې 9 کاله به بیا اسرافیل علیہ السلام شپېلې وغږي قیامت به پرپاشي او په پاکستان کې به اسلامی نظام راشي دا تسلی لري نو چې اوسړم به قدم شنو چې ځوان به بیا کله دا سمل کده یا دا د دوی خبرې اسلام په ملک راوسته دا د یو غنټه کار دی یوې غنټه په یو غنټه کې به د ټول پاکستان نظام او قانون صرف او صرف قرآن والله العظیم که هیڅ پکشتا لوړه خبره صرف دا ده چې د پیرنګي قانون لري کو د ملک فیصله په قرآن شروع کتوه قرآن فیصلو سره دا پاکستان چلیږي نه چې د قرآن فیصلو سره پاکستان نه چلیږي بیا د پاکستان وجود رحمت نه ده بیا د دې وجود لعنت که د قرآن فیصلو سره د پاکستان قوم چلیده نشي دا بیا غل دی گندگی دا مرداری دا بیا ملک نه ده عزیزانو سو پوری چې د پاکستان د عوامو تعلق دی زوام عام خلق خپره ده ستا د ټي وي او د ریډیو ډمانم چغې وایي چې په دې ملک اسلام راتله پکار دا خو به ما اورېدلي که ډمانم لګیا دي ښځې هم لګیا دي چې د ملک قانون اسلام پکار بیاله خبره ده چې د اسمبلی ممبره که خاندي م اخبار کې راشي چې پلانی ممبره بله ورځ به م لیدلې وایي دا به ملا د چا ښځی او د چا به موري مورې ټولې دنیا وکته چې خاندي لګیا ده خلک پې مزې اخلي ای شرمېدلو نالت شه په داسې ښځو نالت شه په داسې قوم نالت شه په داسې ملک چې د چا د ملک د تقدیر فیصلې داسې پلیتې ښځې داسې څه خبرې روټي خلاص قوم یې چاله سن وړی په خوله کې ورکړې چاله سن وړی ورکړې ده په خپل ځای باندې اخته یې په نوړو غویله چې ګیا وا چې ته ورته راشه غویه چرګ مې حلال کړی وې خوره په ایمان مې درته به وګورې غویه چې شنه جوار دې مونږ خو غویان یو جوار راته جوړې دي مونږ په جوار راشه که نه چرګان پلو دي هغه مونږ هغسې د چا د ملک د تقدیر فیصلې چې د هغه ښځو په لاس کې چې سرتور سر او بربنډه سینه د هغې فوټو ټول ملک او ټوله دنیا ګوري هغه هم څه ملک زما عزیزانو عرض داو چې نن کم بحران نا زمون ملک تیریږي لګیا دی دینا دی بدتر نہیں بہتر کېدو امکان نشته د بدتر کېدو امکان شته خې ورځې په مونږ راتلل
خاورز هغه ته نه وایم چې د کوم ملک بلډینګونه ډېر اوچت اوچتي او نه خې ورځ زه هغې ته وایم چې قوم د قوم ته الله پاک د زړه سکون نصیب کړي د زړه اطمینان ورته نصیب کړي خې ورځ زه هغې ته وایم او نن ملک د ملک کې الله د زړه سکون او اطمینان چاته نه دی د زړه سکون او اطمینان سوا د الله د رابطې نه والله که په بل شي الا بذکر الله سوا د الله د ذکر او داغه د ربط او د تعلق نه په بل شي کې اطمینان او سکون د زړه چې دی دا نشته عرض مې دا کول چې منصور علماء راونی وو چې تا انا الحق ویلی دي ستا سزا دا ده چې ستا سر قلم کړي ویل ټیک ده سره چې پرېکو په کومه رسۍ چې د ده غاړې ته اچولې وه هغه رسۍ هم چغې والې انا الحق په کومه لاره چې د ده جنازه وړه هغه دیوالونو هم چغې والې چې انا الحق دې ته وایي استغراق فی الله شیخ شبلی لوی ولی او بزرگ دی هغه نیمه شپه ده خدای ته التجا کړه وای شیخ شبلی سوال کرد بدر حضرت کریم منصور را چرا بدار کر دیے رحیم خدایا دا منصور دی پدار ولی وخی جوڑی دا خزان تا خدای نووی آواز ورطوش چې منصور پدار منصور بود واقف اسرار سر دوست منصور بود واقف اسرار سر دوست ہر کس کے سر فاش کند ای سزائے اوست منصور تیار دیارے رازونه خود او د دیارے راز فاش د عشق قانون داد چې پټ بئی خکارا بنی دارشی خپل خپل قوانین د عشق قانون داده چې دا به پټي د مینه قانون داده چې دا به پټي خکارا بنی چغه بنوای چاله ز په پلانی مې نه ما چغه بنوای خلق بنا خبره په عشق کې بوته د پتنګ شاګرد دی پتنګ پیژنې شیخ سادی وایي چې اے مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز کان سوختر جان شد و آواز نیامد ای مدعیان در طلبش بے خبرانن کان را کے خبر شد خبرش باز نیاید اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز کان سوختر جان شد و آواز نیامد او د سحر چرگا کپ عشق کی د چا شاگردی کول غواړي نو د پتنګ شاگردی وکا پتنګ ته وګوره
کان سوخت رجال شد و آواز نیامد. سحر وګوره درنا لاندې ډیری پراتی د پتنګان. شمع وګوره بیخ کی ډیری پراتی د پتنګان، आवाज چام نه اوري. معشوقات چې وګوري ولا راشي ځان په ستی کی आवाज څوکوال. عزیزانو عشق قانون داد چې دا به پټي ښکارا بنئ. بیا د عشق قانون داد چې ته مجال نه لري چې ته بلا معشوقین چرته خپاوم شي. خفګان خو سوال نه پیدا، ځکه معشوقین خفګان به الکی چې ته شایق د روټای د چایو د پیسو بیا بخ د معشوقه چونکه برای راست لګاو وي د زړه سره رابطه برای راست تعلق لري دړه د نه ناغه نقطې سره. خفګان خو پکې سوال نه پیدا کوي. اوس مونږه وګورو الګدا پلانه سره خوستا ډیر دوست اوس ور سره نه زی راځي لري کوي ولی ورغله ما د چایو ساتي ونکو د روټای ساتي ونکو د زوی واده او ماته ونوي کنه پدې ته خپه او دا هوښ نه دی کنه. روټي خلاص بچیا دا خو مینا نه دا کنه. یو سړی ستا خوښ دی او ته ولا ورغه او چایو ما یو ساتي درته ونه د دې دا معنا چې ته به خپه شې نو ته خو د چایو یار وې. د دې داسې مثال دی بادشاہ روټای کړي دا لوی لوی خلق راغوښتي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پکې راوغو اچراغه داسې د مولاتوب په جامو کې راغی نور ته بادشاہ ورغاړي وته ځان لکه دلته زمونږ صدر صاحب چې راځي تاسو وګورئ دا کم خلق چې وغواړي ایرپورټ ته یا روټای ته دوی د درې ورځو نه د خانک سنډې ځان ته نیولي او دا ځان پر اګمالۍ را رګمالۍ او په دغه ورځ ځان ښه برابر کړي. امام ابو حنیفه د مولاتوب په جامو کې ورغی بادشاہ ورته راپام نه سي هغه چې څوک مولا هغه هو دا خو لباسي روټای واپس راغی او لوی جوبای واچولا او لوی پټکه او امسای لاس کیونی او را روان دي چې ور خاموش شو بادشاہ ولا را پاسې دو چې امام ابو حنیفه راغی ورغاړي ورته په خیر علی صاحب دلته کې نه دلته کې روټای چې کې خو شو نو امام صاحب دا لستونه دا سیوستو پاتالو کې لستونه داسې داسې بادشاہ ورته راغی صاحب دا ولې دا خو زما روټای نه ده د لباس روټای دا لباس می چې نو واغوسته چې رالم تارا تستړي مشي مونږ چې دا لباس می واغوسته او رالم ترا غاړې وته نو دا زما روټای نه ده د لباس. نو زمونږ زمانہ خو عجیبه لباسي زمانہ ده او ستا یارانه او دوستانه دام لباسي دا بتا سومن زما سمره زمانه نه چې زما تقریرونه تاسو اورئ ما خپلینه بم د دوست ټکم نه اورئ آشنا واقف وغیرہ وغیرہ دا وایم دوست ټکه ما خپلینه به تاسو چرته نه اورئ ځکه چې زما په نيز د دوست کم تعریف ته اغاړو په خپل زمانہ کې زوینم نه یو آشنا او ډېر واقف ما نه تر اوسه پورې په دې خپه دی او استاد زوی واده ما ته د کارت نه راځي نو ما ورته ما ډېر خلک شکر دی چې یو نه خو خلاص
نن سبا چې څوک در نزان خفه کی شکر وباس یو غم نه خلاص ځکه دا ټول غمونه خدای پراستای کدا سړی در تراشی چې بلا دی واخلا اور یو برازي وي په بلا می واخلا بلا دی واخلم ولا نشته مالیو نه خلاص ما د زوی واده کې کارډونه کړی نو زه طالب درلېګلې زه خو د کارډ دشمن په کارډونو د ودونو پیسې لګول دا د شیطان پاروا ما دا کار کړی یو سړی ته مې ته برازي وی جی کارډ ماټ ما زما د خپل د کارډ نه خراب پدس زما مور مړه وته نه راغله بھئی خبر نه ما وې ما چټ درلېګلې ما دا دې بل ظلم کړي سنت طریقه وګورئ چې د مړي خبر ګرځول دا په اسلام کې څنګه مړی پروت منشیان کینولی دي صاحب پلانی زیله چټای 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 چال راغون دا تاسو هم چری کړی مور دې مړه زنوم درغله شکر دې بل نوم خلاص زه چې مرشم بیا مالا مرازا ما کې مړې وشي مالا قانون داد مړه وشو دومره خلق به خبره چې قبر وکړي او د محلي او گاوند او خپلوان او عزیزان دومره چې خالی جنازه قدرې وکړي بس د دغه نه پاخوا سه په اخبار کې فوټو ور دا مړ پر ریډیو باندې لا دلته یو سړیو مړې پکې شو صاحب د مړی غم ور سره نو الا ریډیو سټیشن ته ټلیفون وکړي چې ډت شوه پلانی ته وای ډت شوه پلانی ته وای ډت شوه ډت معنا مړې شو ا دې الکانو ته ډت بیا جو نریشد دا سړی ته سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سخت لے قانون مڑے اوشو دمرا بھائی اشارے چه قبر تیار شی کفن تیار شی او د محلي خلق را جمع شي او جنازه وشي بس د دغه نه په خوا د مړي سارول حرام او ناروا ځکه د مړي دوه حالت سردار کونین صلی الله علیه وسلم دا مړی به یا خی یا به بد که خی قبر د جنت باغچه ده ملائکی ورته انتظار کوي زره ورواستره که خرابی مردار تیکه ده د وګونه غرزوه چې پناشي او دا بوی ورکشي خیال امرا دغه عمره قدر به مړی ځای نو عزیزانو نن مړو نه تاسو وګوره په خپل څوک خبر شو دعا تراله دعا ورته وکړه ختم یو دا ډېر ښه کار لیکن دغه نه پاخوا زیاته دانه دي واده ده بس اخو پرېدا اخو زمونږ ډو سړیتوب سره څه کار نشته نو زمونږ ودونه به څه د سړیتوب او پرېږده عرض داو چې دا عشق نه دی عشق قانون دا دی چې دا به پټي د رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج د شپې شوه قرآن کی راضی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام شپوا لیلا لیلن کی تنوین د پاره د تقلیل دی د شپې په یو پړک د دې ډېر اسرار او رمایز
خو یو سر پکې دا چې دا معراج د شپې ولې کېده پکارو چې د ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم په براق سور و او ابو جهل وغیرہ د ټولو کته چې دا د اسمان ته روان دي نو دوی به ایمان هم راوړي پکار دا د شپې ولې وشو نو او یو بزرگ وی چې اللیل للعاشقین ستر شپه د عاشق تدوم کاش عاشق وی چې ټول عمر شپه شپه وي اډ ورځ راتله ځکه چې د عاشق او د محبوب وصال چې دی هغه په شپه کې نو معراج هم چوکي معامله د مینې او د عشق وا او د عشق قانون دا دی چې په پرده کې وي نو لہذا معراج ځکه په شپه کې رحمان بابا وی کنه یو دو مارغان د یو مارغه چکنانوم دی او د یو چکنای دا دواړه خپلو کې په یو بل مین نو یو د سیند په هغه غاړه ناست او یو په دې غاړه ناست او خپلو کې خبرې کوي چې نیمې شپې ستوری راوخیږي نو دوی وایي د سبا آثار شروع شو اوس عشق چې دی هغې راز فاش کیږي لہذا سره جدا شي رحمان بابا وی د چکنا چکنای بیلتل په نیمش پشي د چکنا چکنای بیلتل په نیمش پشي ستاو زما په حال غما شو د سبا مخ د رقیب تمام نو استا په در کې د رقیب تمام نو استا په در کې په جنت کې دراو خود بلا مخ زرا غلیم پتا پسی پدا مخ کتنوے ما بس کول پدا مخ دا خو مخ زما وتا وتا خدای هیڅ کړو گنی هر یو اشنا ګوري دی اشنا مخ د چکنا چکنای بیلتون پنی مشپشی ستاو زما په حال غما شو د سبا مخ رحمان ستا په مخ دا ورانه دنیا ګوري بیلتا ورخکار مشد دنیا مخ الله او دا دنیا والله زستا د مخه ګورم چې ته نه خدای دې دا دنیا ما تاړو اونخ دا هغه عشق ته اشاره ده هغه درد او هغه مینې ده لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ او د وفات خبر چې کور نه بار اوت یو سړی په پټي کې ناسته ګوټ کوي خبر ورغی چې حضور وفات شو اغاغا نورو کت شے پزمک رویشت او وی اللہم اذهب بصری اے پروردگار ما پدوارو ستر گوڑن کا اللہم اذهب بصری کہ لا ارا بعد محمد احدا خدا ما پدوارو ستر گوڑن کا چې د محمد رسول الله نرستو ز پدې سترګو بل څوک نه ګورم ما خو سترګې د رسول الله د کتو د پاره غوښتې وي چې دې په نه ګورم نو ز سترګې څه کوم پټي کې ناس ناس ورو تاسو خیال راکړئ مینا او عشق دې ملامت په عشق کې کتا سو خیالو کې ملامتيام ډېر تکلیفونم دی بلال عاشق عاشق دے او بیا د بلال غوندې عاشق په دغه وخت کې په ځمکې په سر بل نو
داغه د عشق او د مینې اندازه دین او لګوي د حبش قوم سره تعلق لرل اذان بچ د کول نو اشهد په ځای باندې به وي اشهد د شین په ځای به سین اشهد ان محمد رسول الله نو دبی اشهد ان محمد رسول صحابوں پہ اعتراض کو جی دے بانگ غلط ہو دادی نہ ہوئی بانگ حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې بلالا ته بانگ مو آیا یا شین زدکا او یا بانگ مو آیا د شین په ځای سین وې غلط وې خاصه په جمعات کې ټول شپه په ناس دي تیر او په جړه چې وا خدای نو د شین په ځای سینو زه خدا جبه خو تارا کړی دا خو ستا توفیق دی چې زما جبه لدی نه دی ور کړی چې زه پیشین وایم یو طرف ته دی رانه وړی دی په دې سړی چې اشهد ان محمدن بمک نو ورته به می اذان کی اشاره کولا چې زه د چا د پیغمبره گواہی کوم ادا ده ناس ازه چې پچا مینه ماده ده ناس اوس بز څه کوم ټول شپه په جړا ده عزیزانو شپه دومره وګدا شو چاړو تیرې دنه نظام د کائنات ټول معطل شپه باندې تیریږي صحابه ډډه په ډډه چترا پاسه دراله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې نن د قیامت شپه ده شپه نه تیریږي مونږ خو حالات صحابه دا باس کولو پیغمبر سره چې جبرائیل راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی راوړه ورته حبیبا الله وای چې زما دی په خپل ذات باندې قسم وي چې ترسو بلال اذان نه کړه نو سبب نکما اے پیغمبر ما ته د بلال سین پشین منظور دی سینه پشین منظور دا دې چې د اشهد په ځای اسهد وای نو الله وای د دا سین ماته د شین نه ځه بانګ بم دی اندازو کوي د بلال د مینې او اندازو کوي د خدای د غیرت پیغمبر ویل صحابه ہوتا جو صحابه بلال هغه مقام ته رسیدلې دی په خدای قسم چې کله زه جنت تلاړ شم نو د بلال د پړو आवाज ما نه په جنت کې مخ کې راوړ عزیزان په ظاهر بلال تک تور غټي غټي شونډې تور مخ شلیدلې زړې جامې لیکن اندرونی ربط او تعلق د پیغمبر سره داسې و چې د اسمان نه به شپارس کېده کولې شي دا درد ولی کافر او تړلو داس ویل قبله ته مخ کوي دی بیا مونږ داسې تړلې چې پیغمبر پرې دی او کنا په زنجیرونو کې ځان داسې رازور کو او نیت یې وتړل په اشاره یې مونږ آسمان ته وکړه چې خدای ته مې ګورې دینه مخ کې مې نور وس نشته وبکې څه تاسو څنګه زما عزیزانو عرض دارو چې عشق او مینا دا د زړه د ننه پاغه مستقر کی متنبی او شعر دی هغه وی عزل العوازل حول قلب طائه عزل العوازل حول قلب طائه وهوى الأحبة منه في سودائه
वो द मलामत का उनको मलामतियान दजड़ द पासा पासा गिरजी औ द यार मीना दनना दजड़ पागा नुक्ता कीवी और द यार मीने चे परेशान नशे तदनना दजड़ पर नुक्ता के और द मलामत का उनको मलामत या पास पास गिरजी नु ताला तकलीफ दर रसूल नशी अज़लुल अवाज़िल हौल क़ल्बि ताइही वहवल अहिब्बति मिन्हु फी सौदाइही ब्याच यार मर्शी ब्याबत सवे ब्याबवे मज़ति दुहूर वमा अतैना बिमिस्लिही मज़त दुहूर वमा अतैना बिमिस्लिही वलक़द अता फ़अजज़ना अन नुज़राइही व डेर ज़माने तेरे शुए खुज़माद यार गुंदी औ ज़माने पैदा लक अरा ज़माना चराशी आज़माद यार द मिसल पैदा के दून आजिज़श माद यार गुंदी बला कमा ज़माना पैदा के तासु ख्याल रहा नो अर्ज में दाव अजीजान कि इस्तिग़राक़ फिल्ला राश और इस्तिग़राक़ फिर रसूल राश नो आगे न बात बतदा जुर्रत न शिकोले कि कुरान के अल्लाह सवेली हो तब हुए च दावली या पैगंबर सवेली हो तो हुए च दावली माप खबरों पोएगे दा खाली उस ज़हन खलक च दे दुड़ के दा ख्यालू की च दे सड़ी गिरम दा सुन्नत मागस्ती दी स्पिनी जामी मागस्ती पटकेम पसर दे द कुरान आयात और हदीस मुए नुदा दरोगम के देश नुचू के दे पखपला द कुरान और हदीस न खबर नहीं लिहाजा दसर अदा से चलूश लका आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चे प जन्नत के दतावेले शुचे ए आदम तोस्ता बीबी फकुला मिनहा रगदन हैसु शिअतुमा दे जन्नत के खुरैस कई चरत चिस्ता स्वराजाई गर्जई ऐस पाबंदी निश्ता दा जन्नत ते द पाकिस्तान हुकूमत न दे चे दलता बजे और दलता बनजे दलता न मान दे और दलता पाबंदी दा जन्नत ते गर्जा पके नो लेकिन यो खबर अदा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत दी बूठी तबन निज़दे की गई द्वारा नोर टोल जन्नत तास्ता कोलाओ खुदी बूठी तबा द्वारा न निज़दे की गई कनिज़देश हुई न फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन तासुबा ब्यादा अल्लाह पनीज दना फरमान का उनको नशमाश शैतान रखे दा सोचो चिज दद्दे आदम पर सजदा न खोलो अबदुल आबाद दपारा तबाश नो देव मान जन्नत के संग पाती की नोवारा गए द जन्नत पर दरवाजा के वर्त उधरे द और कसम है वो पढ़ो कसम है संग जिदा बुझे वो खुरई
اغي ورته وی چې دینه خدای مونږه منع کړی. نو الله فرمایي شیطان ورته وی چې وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلاهما بغرور. قسم ورته وخوړو چې زه تاسو ته سم لار کړم. آدم او بی بی حوا علیہم السلام دواړه حیران او دا سوچ وکړو چې قسم هم لا په دروغه څوک خوري، قسم به په دروغه څنګه خوري. دې خبرې ته خیال دی. ته ولې قادیانه شوې، پرویزه ولې شوې، رافضه ولی شوی؟ ځکه چې تا کې دا یو شی پروت دی چې قرآن او حدیث هم لا څوک غلط استعمالوي. ما په خبره پوهېږئ؟ نو ته ورغلاو شي. آدم علیه السلام فرمایل چې قسم په دروغه څوک څنګه خوري. بی بی حوا دانا واغسته چې زه به نیمه وخورم او که څه چل کېده نو بیا تم ورپسې نیمه وخورم. عرض مې داو هغه تفصیلاتو کې درته نظم غرض داو چې ته نن ولې ورغلاو شو؟ ځکه چې خپل دین نه خبر نه، الک وې ځوان شوې بوډا شوې ایس په 16-15 پوینټ عبدالرحمن بابا کار دی او کنده کې پروتو او یو سړی ولراغه وی خوځولو څه کې دلته هغه ورته داسې وکړه ورته خبر نه یم چې راوستم لکه ما، خبر نیم چې راوستم لکه ما، اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما. خبر مې پته نشته چې دلته د کوم ځای نه راوستم او دې ځای نه به مې کوم ځای ته استوي. خبر نیم چې راوستم لکه ما، اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما. لکړون چې لاس د بل پوګه کېږدي اس جوړ لوړ نوي ور معلومه. زړون دی د بل پوګه مې لاس یې ده اس پته نه لګي چې په جوړې تمې کوزي او کپل وړه مونږه هغه چا راندې د بل پوګه لاس یې خو نه باد روانيږي خپل بنایم نه ده پیدا. تاسو وګورئ مجموعي طور دا قوم وګورئ او د دوی په زړه کې بیا د قرآن او د حدیث وقت وګورئ. د قرآن کریم د دوی لکه څومره وقت دی او د حدیث د دوی لکه څومره وقت. دا تصورم زمون خلق وړه کې ناراض چې دا قرآن زده کول پکار، دا پڑھاول پکار دی چې دی کې څه لیکلي دي. دا حدیث دا لسته پکار دی چې دی کې څه لیکلي دي. دا سے خلقم تانا مخ کی تیر شي چې په حدیث لا کوکا حدیث کې دا راويست چې دی حدیث پر راویانو کې فلانه راوی چې دی هغه په اعتبار د حافظه سره کمزور ہے. دا سے خلق هم تیر شي
स्ता जमाना आगा खलक न पैदा की न बे पैदा की आगा जमाना की दामरा मदरसीम ने दा गोबलिम ने यो आलिम बो द ईरान और द तुरान न ब तालिबान वर्तराल वर्तब प्रातु अतो रजी पस बद यो तालिब द सबक नंबर रातलो अतो रजी पस अतो रजी बो वर्ता से प्रोतो पातम औरज बद यो सबक नंबर रात आगे सबकुनो इमाम अबू हनीफा जोड़ करे दे इमाम शाफिई जोड़ करे दे इमाम मालिक इमाम उल मदीना आगे जोड़ करे इमाम अहमद आगे जोड़ करे इमाम बुखारी आगे जोड़ करे हदीस पसे इमाम बुखारी जर जर मिला मजल को यो हदीस दा बेवावरे दे च मिस्र की यो आलिम दे अगर तो यो हदीस याद यो हदीस दे न बरवान शो पैदा पखपलो और चिलक बलाड़ो नो द्वारा का नफल बेओ च खुदा अस्ता शुक्र और बासम जद महबूब पर हदीस पर से रवान करे नंदागा महबूब हदीस पमुंग के ओ गोरा दागे कदर ओ गोरा और दागे मंजलत तासो ख्याल रहा है यो हदीस नो अजीजान अर्ज दाओ चितनन वली दवाडोले खपीदी पजे न टिंगी जकचस्ता बुनियाद का चले हैस अगर तामीर द गुर्जेदो खतरा नहीं च द चाप बुनियाद के सीमट उस्पना कंक्रीट दा चोली शी दागे द पासा तासो गोरे पदे शोभा की दुमरा पिलरो बांधे अरबहा मन बिल्डिंग वलार दी कने दी वलार डबगरे न अलग लान दी खुशई आगा स्तने ओ गोरे पे द पासा दा बिल्डिंग ओ गोरे 2000 कमरे ओ चतुना प दुमरा स्तनो वलार आ दुमरा स्तनो जोर वले आगस्ते दे जका जिलान दी बुनियाद मजबूत तनन वाली मामूली सिलाई सरा उगुर्जेगी जका जस्ता बुनियाद निश्ता स्ता च बुनियाद स्तादा बुनियाद दे